طالبان د اپرېل په 14مه د استانبول کانفرانس کې ګډون نه کوي. طالبان وايي د روان اپرېل میاشتې په 14مه نیټه د افغان سولې په تړاو د استانبول کانفرانس کې ګډون نه کوي. دا څرګندونې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نیم وردګ د یو خبریال د یوې پوښتنې په ځواب کې کړې او زیاته کړې ده چې د اپرېل میاشتې له 14مې نیټې وروسته په دغه کانفرانس کې د ګډون په اړه لا هم سلامشورې روانې دي. ډاکټر محمد نیم داسې ویلي د استانبول کانفرانس کې د ګډون په اړه دوه نکتې د یادونې وړ دي. اول هغه تاریخ چې په رسنیو کې د دې کانفرانس د جوړېدو لپاره یعنې 14 د اپرېل ویل کېږي، په نوموړي تاریخ موږ نشو کولی یاد کانفرانس کې ګډون وکړو. د اپرېل میاشتې له 14مې نیټې وروسته په دغه کانفرانس کې د ګډون په هکله ډاکټر محمد نیم داسې څرګنده کړه، البته له پورته یاد نیټې وروسته په یاد کانفرانس کې د ګډون په هکله زموږ مشورې روانې دي چې کله موږ پرېکړې ته ورسېږو په اړه به رسنیو ته خبر ورکړو. طالبان په داسې مهال د افغان سولې په تړاو د استانبول کانفرانس کې د امریکا لخوا په ټاکل شوې نیټې له ګډون څخه انکار او د راتلونکې نیټې په هکله هم د مشورو خبره کوي چې ټاکل شوې 4 ورځې وروسته دغه کانفرانس دایر شي. په دغه کانفرانس کې د برخه اخیستو لپاره د کابل حکومت او سیاسي ګوندونو یو متحده طرحه هم چمتو کړه او 13 ورځې د ملي پخلاینې عالی شورا ته وسپارله. خو داسې ښکاري چې طالبان له دې کانفرانس وړاندې دا یقیني کول غواړي چې امریکایان په ټاکلې نیټه خپل پوځیان له افغانستان وباسي او که څرنګه. شنونکي په دې باور دي چې طالبان به د مۍ میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې وګوري چې امریکایان څومره د دوحې تړون په عملي کولو کې جدي دي، او که چیرته په ټاکلې نیټه ټول بهرني پوځیان له افغانستان ونه ایستل شي، ښایي طالبان په وړاندې یو ځل بیا ټوپک ته لاس کړي او په هغه صورت کې کیدای شي چې طالبان له امریکایي جهاز سره له هر ډول خبرو څخه لاس واخلي.